ملي ائتلاف په هیڅ صورت له محمد اشرف غنی، عبدالله او احمد ولی مسعود ملاتړ نه کوو. د افغانستان ستر ملي ائتلاف په نوم د حکومت مخالفه سیاسي ټلواله وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی، اجرایه مشر ډاکټر عبدالله او احمد ولی مسعود څخه ملاتړ نه کوي. دغه ائتلاف وایي چې د دوی نمایندان رحمت الله نبیل او شیدا محمد ابدالي دي او ښایي چې له دغه دوه کسانو څخه له یوه ملاتړ وکړي. د ټلوالې ویان فضل الرحمن اوریاخیل رسنیو ته ویلي دي چې شیدا محمد ابدالي او رحمت الله نبیل به په دې نږدې ورځو کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره رسمي نوملیکنه وکړي. له دې وړاندې داسې خبرونه نشر شوي وو چې ښایي دغه سیاسي ټلواله د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر څخه ملاتړ وکړي.